د کندهار د سمسورتیا په موخه د نهال ایښودنې مراسم. د کندهار ښاروالي مسؤلین وایي د راتلونکي 1404 کال لپاره د تیر کال په پرتله 50 سلنه نهالان زیات کړي چې د ښار په مختلفو برخو کې به شاوخوا 90,000 نهالان ږدي. د کندهار ښاروالي ویان سیف الله عاصم ویل د دغو نیالګیو له نیمایي زیاته زینتي بوټي دي چې ورسره به د کندهار ښار بڼه ښکلې کړي. د دې کال لپاره په پلان کې لرو چې د 40,000 په شاوخوا کې مختلف مثمر او غیر مثمر نهالان د ښار په مختلفو سیمو کې کښېږدو او همدارنګه د 50,000 په شاوخوا کې زینتي ګلان په پلان کې لرو چې دا د ښار په مختلفو سیمو کې کښېږدو. د همدې ښاروالۍ د سرسبزۍ مسؤلین وایي اوس یې په کندهار کې د نهالانو د روزنې او ښې پالنې په موخه لوی ګلخانې جوړ کړي چې له مخې به هر کال له همدې ځایه نهالان په کندهار ښار کې ایښودل کېږي. الحمدلله سږ کال موږ خپله د ښاروالۍ په لګښت باندې 3 دانې ګلخانې چې په زیات تعداد نیالګیان سږ کال موږ زنجې ایستلی سو او د ښار په مختلفو ساحو کې ایږدولی سو. دغه نیالګیان به موږ سره په دې کې ډېر کومک وکړي چې د وچېدو امکان یې ډېر کم وي. د کندهار ښار اوسېدونکي او د همدې برخې مسلکي کسان بیا پر خلکو غږ کوي چې نهالان کښېږدي او د ساتلو په برخه کې پوره هڅه وکړي. موږ په نظر باندې تور مرچ دي، ناجو دی، ګلګلاب دی، دا دغه اوس د موسم د دغه دی. د ژمي د خو نه بیا میده ګلان دي. د نهال ایښودل څومره ګټه د صحت په باره کې کوي، د هوا په باره کې کوي، موږ د ښار د ښکلا په باره کې ډېره ګټه کوي. اوس خلک باید ټول په دې کې همکاري وکړي چې ولار وساتي، داسې نه چې هغه خراب کړي، بیا د چا د دوکانو مخ ته ولاړ دی کچرې وراچوي هغه کوي. یاد دې وي تیر کال هم د کندهار ښاروالۍ په کندهار کې د یاد کمپاین له لارې په زرګونو نهالان ایښي وه. د مسؤلینو په خبره د یاد نهالانو له جملې 90 سلنه یې تازه دي او پاته نور یې د هوا او چاپیریال سره د نه توافق له امله له منځه تللي دي.